داسې ډېر سره یادېږي، داسې ډېر سره یادېږي، داسې ډېر څه مې هېرېږي. سټوکی دې په مخ سم کا، شنه خالونه دې ورانېږي. سټوکی دې په مخ سم کا، شنه خالونه دې ورانېږي. چې یادونه دې لټومه نو خپل ځان نه هېرېږي. چې یادونه دې لټومه نو خپل ځان نه هېرېږي. داسې لنډ بحر کې ښه دی چې غزل لیکلی کېږي. السلام علیکم ملګرو. او پروګرام د ځمکې ستوري نن یو داسې ستوری تاسو لره پیدا کړی دی چې د هېڅ تعارف کولو محتاج نه دی. ډاکټر تنها صاحب را سره ناست دی. غواړم مینوالو چې تنها صاحب خپله لنډه غونته پیژنګلو تاسو سره په خپلو خولو کې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېر مننه. زما نوم تاج محمد خان تنها دی او د ادب نوم مې ډاکټر تنها دی. په ډاکټر تنها مې لږ ډېر خلک پیژني او د ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره مننه کومه چې کوم ستاسو پیج چلوئ د ځمکې ستوري د هغې او په خصوصي توګه ستاسو مننه کومه چې تاسو دومره ټایم وروسته موږ له رالې موږ له مو درنه وخت راکړو، موږ له مو ټایم راکړو. تنها صاحب مینوال به ناستي، تاسو به ګوري. زه وایم که تاسو ورته دا قدرې ووایي چې شعر او شاعرۍ سره تعلق د کله نه لرئ؟ شعر و شاعرۍ سره تعلق زما د ډېر بچپن نه دی، چونکې زما فیملی د بدقسمتۍ نه چې ما سترګې غړولې دي نو په دشمنۍ کې انوال وه. نو د هغې وجې نه څه هغه د دشمنۍ غمونه او څه د غربت او د غریبۍ غمونه. نو هغه یو شعر دې سره را یادېږي، وایي ستا دا خواږه خواږه کاته سړي له کار ګوري او چې بې روزګاره وي هغه له ښه روزګار ګوري. هغه ګلی شوی یم زه په غریبۍ کې، داسې دی غریبۍ کې به څوک څنګه ځان له یار ګوري. نو هغه غریبي مفلسي او هغه دشمنۍ ماله دونه درد او دونه تکلیف راکو چې زه د 7th کلاس سټوډنټ وم د وم چې زما شاعري ما شروع کړې وه او د هغې نه والې تر دې دمه پورې خپلې هلې ځلې کومه. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. دا م کو راته لږ ووایي چې تر نن ساعته پورې څو کتاب هم دي چاپ دي؟ زما کتابونه 2 دي. په 1992 کې زما اولنی کتاب ماشوم زړه او اوس تقریبا 13 کال کې زما دویم کتاب ماشوم زما غزل خو مکمل که کنه. او دې سره سره بیا منځ کې لږ ګیپ راغلو. د هغې وجه دا چې زموږ پښتانه د پښتو هغه مینه نه کوي، بیا پکې منځ کې مونږ فن طرف ته لاړو. نو داسې 22-23 سوالیمو زما په آواز باندې. نو اوس د عمر په لحاظ باندې مال هغه خوند نه راکوي، نو په دې وجه باندې د هغې نه هم سیټ ته شوی یم او خپله شاعري کومه 2 کتابونه مې دي. تنها صاحب کم چې به ستاسو په ریډیو پروګرام خو کنټینیو دی که نه جی؟ بالکل بالکل. زه اول ریډیو پاکستان نه ما به پرایم ټایم کولو نوشابې سره ریډیو پاکستان نه، او نه بعد بیا بوراک ریډیو ته راغلم. 8 کاله مې په هغې کې تېر کړل او نن سبا د 101.5 ریډیو پاکستان او 93 ریډیو دلبر سره یم. هغې سره پروګرامونه کوم. ما غزلزار پروګرام کوم. غزلزار پروګرام تاسو کنټینیو دی جی؟ ښه جي. کم چې ډیجیټل سانګ دی، نیو سانګ چې دی، نو دا م ورکړي سندرغاړو له دا مشته؟ بالکل. زما څه لیستر داسې دي چې هغوی به دا ډیمانډ زمانه کولو کله چې زموږ د رباب د بده مرغه زموږ د رباب او د منګي او کم کلچر ختمېدو باندې رالو او ډیجیټل میوزیک رالو، ماډرن میوزیک رالو، نو بیا زموږ ډېر لیستر داسې و چې هغوی به ډیمانډ کولو، هغوی به غوښتنه کوله چې ډاکټر صاحب تاسو د ډیجیټل میوزیک هم ګانې وکئ. نو هغه ډیجیټل میوزیک چې کومې دي زموږ د رباب نه خلکو زیاتې خوښېږي، ځکه چې اوس ټرین د ډیجیټل میوزیک د ماډرن میوزیک دی. نو تقریبا 14-15 ټریک ما هغې کې هم کړي دي او هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړي دي. دا ډاکټر صاحب چې یو ځلنده ستورو خپل تعارف یې تاسو سره په خپله وکړو. اوس په راځو د دې د کلامونو سیټ ته. ډاکټر صاحب دا مینوال به تاسو ګوري په دې شیشه باندې، زه وایم که څه کلام هم ورته وړاندې کړو نو څنګه؟ جی بالکل بالکل. یو 2-3 کتې یو غزل به مخې ته کېږدم. وایي موږ امن غواړو، محبت غواړو، صنم غواړو. مونږ امن غواړو، محبت غواړو، صنم غواړو، د محبت سندرې مونږ چم په چم غواړو. او مونږ له ټوپک مونږ له بارود په لاس کې مه راکوې. مونږ له ټوپک
مونږ له بارود په لاس کې مه راکوئ، مونږ پوهه غواړو، مونږ تعلیم غواړو، هنر غواړو. ډېر ښه جي، ډېر ښه. او دې نه علاوه به راشو یوې کتې طرف ته جی جی. چې یو کته خو ما تاسو ته وویل، بل یو کته ده چې لفظونه دې کچا لکه خالونه د رنګونو، لفظونه د کچا لکه خالونه د رنګونو، په لاس لکه څوک جوړ کړي تصویرونه د رنګونو. او اشنا ستا محبت خو په مثال د بوډۍ ټالو، اشنا ستا محبت خو په مثال د بوډۍ ټالو، اسمان کې مې لیدلي وو رنګونه، اسمان کې مې لیدلي وو ټالونه د رنګونو. ډېر ښه جي، ډېر ښه جي. او اوس به درته یو غزل وایم جی جی. چې انسان مړ شي نو قیمت شي سیوا ملګرو، ډېر ښه. چې انسان مړ شي نو قیمت شي سیوا ملګرو، او چې ژوندی وي ژوند ته نه پرېږدي دنیا ملګرو. ډېر ښه. ما شاملات کړو خپل زړګی د دې دنیا دپاره، ما شاملات کړو خپل زړګی د دې دنیا دپاره، هر چا ترې خپله برخه یوړه په خندا ملګرو. ډېر ښه. ما چاته بد او سپک کتلی نه دی یو حالت کې، ما چاته بد او سپک کتلی نه دی یو حالت کې، د سر دشمن ته مې هم کړې د دعا ملګرو. او هغه په مرګ چې ورانه شي قسمت وي د تقدیر لیک وي، په مرګ چې ورانه شي قسمت وي د تقدیر لیک وي، خدای دې په ژوند نه کړي هېڅوک د چا جدا ملګرو. ما تل جړلي دي د بل د خوشحالو دپاره، ما تل جړلي دي د بل د خوشحالو دپاره، ما ته ښودلی مور سبق دی صرف دا ملګرو. او هغه د بل شو اوس د نورو لارې څه له سارم، هغه د بل شو اوس د نورو لارې څه له سارم، تنها به یمه داسې ټول عمر تنها ملګرو. ډېر ښه جي، ډېر ښه جي. ډېره مننه. تنها صاحب مینوال به تاسو ګوري، زه وایم اخري کې د نوي کول چې دا کم شاعران دي که نه جي، دي له څه میسج ورکوئ؟ نو ټول نه مخکې خو زما غږ چې څوک ګوري، ستاسو دا چینل چې څوک ګوري، که هغه په وطن کې دي او که مسافر دي، هغې ته ډېر ډېر سلامونه او نیکې هیلې او احترامات. او شاعرانو ته خو شاعرانو خو ته به دا ووایم چې هغوی دي د خپل وطن په مینه کې، د خپل وطن د غریب په مینه کې، مطلب او مقصد مې دا دی چې د خپل چاپېرچل ته دې ګوري، خپل چاپېریال ته دې ګوري چې زموږ په چاپېرچل او په چاپېریال کې څه کېږي، نو د هغې عکاسي دې کوي، د یو دردمند سړي، د یو بېوسه سړي، د یو بېدسه سړي. نو په شاعرۍ کې دې صرف جانان نه، غم جانان نه، غم دوران نن سبا د غم جانان نه سیوا دی، خو چونکې زلمی کل غم جانان طرف ته ډېر تللی دی، نو غم جانان په خپل ځای باندې، خو غم دوران په کار دی چې زموږ شاعران ادیبان او د خپل وطن حوالې سره د مینې محبت پیغامونه مخ په وړاندې باندې بوځي. بس زما دا میسج دی ټولو مینهوالو ته. ډاکټر صاحب یو اخري خبره درته رایادوم، زموږ یو ملګری دی په دوبۍ کې، که زموږ د هغه ګوري خامخا به اوري، ځکه چې زموږ ډېر غټ ستاسو چې کوم دی ډېر غټ فین دی. نو هغه ما ته دا هغه کړی و چې یاره کله تنها صاحب له لاړ شي نو زما په دعا سلام وایې. افتخار مسافر، افتخار مسافر، وعلیکم السلام. ډېره ډېره مننه ورور عرض دی چې زما دعا ده چې الله تعالی دې خوشحاله ساته، عمر دې ډېر شه، سر د ډېرو خوشحالو. ډېره مننه، ډېره مننه.